بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه درویز جلال چې خاص او ډیر بخون کې مهربان د پروګرام پشتو پوائنٹ سره تاسو د حق در ملګری تا ورما تاسو بدرو خدمت کې حاضر یم. خبرونه د ولس خېګړه علاقې چې کومه د عزتمندو په خپل علاقې کې ما په شکولې کې د الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن کې پی کې د اړخه نن راشن تقسیمیږي د اشتیاق بای په وجرګي کوم چې د الپلا ارګنایزیشن ډیولپمنٹ ارګنایزیشن کوم صدر د نن سبا دا غي مشري کوي نو د شکلې سونم غریب ولسته هغه راغلی نن سبا کم پیکیج دی فود پیکیج هغه تقسیمیږي دا کوم وبا چې راغلی چې کرونا وایرس دا غي په سلسله کې دا ټیم راغلی دی الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن کې فی کې نن دلته یو هڅه کړې دا فود پیکیج د شکلې سونم غریب ولستی هغه تقسیموي دا نه خبرونه وکړو موږ سره اوسئ. راشن ته میلاو شو او جی راشن میلاو شو سویل غواړي نه چې سنو بخیر خطر سو شو دم کې علاقه غریب اجازه علاقه ده ډېر پسند علاقه ده او د دې ټیم زه ضرور دغه خوشاله ما چې دلته دا ټیم راغی دلته خلکو د مواد ورکو اصل سوال سپینځله سوال کور کې ناشته غریب عوام دي کنه څه کاروبار روزګار نشته خلکو نن سبا روزګار څه تاسو روزګار څه کوي جیون پاړه کې منشتو کوي منشتو نن سبا باندې چې لاک ډاون دی او جوړې کاروبار باندې جی نن سبا څه کوي بس کور کې ناس او جی کور کې ناس جی راشن ته میلاو سویل غواړي د الپلا ډیولپمنٹ زه شکر گزار یم او الحمدلله نور دې خدای به خطر کو کې پاکستان لا دی ادارې لا نور دې خدای خکې ولا الحمدلله شکر الحمدلله من ډیر شکریا دا مهاجمه ته پیله مولاړله زموږ خلک سعودي عرب ته زیرا دي نو سبا په کلی دي ځکه چې حالات خراب دي کرونا وایرس روزګار سبن دکانونه بند مارکیټونه بند کم د ټرالې چې کوم مزدوران یې غم بند څنګه چلته ویل خیر دی الحمدلله خیر دی راشن ته میلاو شو راشن میلاو سویل په غواړي الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سره د الپلا خدای چې موږ ته راشن میلاو شو واستاو د ټولو شکر گزار خوشاله اوسئ مهرباني. ولال فیاض بھائی دے دی علاقی اوسیدونکو د ما په خیال دام سوزکې چلین سوزکې نن سبا بندي. السلام علیکم. سلام فیاض بھائی څنګه چلے طبیعت ښه خیر سیات خیر څه صورتحال دی بس دا راته وایا سوزکې چلے نن سبا سهالات سوزکې وباسي نو باسي چې وباسي سو ورته ځکه چې لاک ډاون وي ودرېدو مو مجبوره کوي اټره به ولونه پر دا وږي چې سوالو کوي فیاض بھائی دا راته د ورځې به تاسو برابر ولې یاره په دې لاتو خو بس نه 500 روپے نه برابرۍ اوس برابرۍ 500 وسم نه برابرۍ دوسته برابرۍ راشن ته میلاو شو د الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ول سویل غواړي دا شکریا ده نور سویل غواړي نور بس الملک حالات داسې چې د حالات مطابق هیڅ نه شویلی ځکه چې ډېر زیات غریبانان دي که نه دغه شان بې کوره دي نو هغو ته سویل غواړي دي غټ وګړي ته دا محل ګوري کم چې تاجر دي غټ خلک دي مخاورس خلک دي که نه الله ته باندې شکریا ادا کول پکار دی ولې چې مسله د الله طرف ته شوی خو الله په هر حالت شکر ایستل پکار دی ولې چې الله تعالی نه خیر سوال کول پکار دی نور مسلې مرضی غټه غوونه مردا معمولونه کې عذاب د خدای الله تعالی لږ شکر ادا کول وړي چې عمر ټیم شپې ورځې په دغه سره روان دي الله دې نور خیر پېږي ډېره مننه ډېره شکریا خوشحاله اوسئ مننه
عزتمندو کتونګو دا مهال زما څنګ کې ولاړه سیب خان دی کوم چې د زموږ د علاقې سره تعلق ساتي سوشل ورکر دی چا نه پټ پناه نه جي دو اکټیویټیز موږ تاسو اپریشیټ کوو په تاسو باندې موږ فخر کوو ویاړ کوو ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول ته رحمان سوال زستا شکریا ادا کوم بیا د پښتو پوائنٹ چې رااله او د اکټیویټیز لم کوریج ورکو نو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چونکې دا اکټیویټیز ډېره اهمه ځکه ده چې دا ستاسو لپاره د دې کوریج تاسو ورکوئ دا د جهاد نه کم نه ده ځکه چې نن سبا چې کوم دی د کرونا نه کوم افیکټډ خلک دی کوم ډیلیویجرز دي د هغوی چې کوم دی هغه روزګارونه بند شوي دي د هغوی چې کوم دی د خوراک هغه چې کوم څه جمع پونجي ونه هغه ټوله چې کوم دی ختمه شو د لاست 15 ډیز نه چې کوم دی خلک په دې کې افیکټډ دي نو چونکې د الپلا ډیولپمنټ ارګنایزیشن دا وړوکی غونتی افرټ دی چې دا پیکیج موږ د 5000 چې کوم دی دا وړه دي وریجې دي چینی دي غوړي دي دا وغیره دال دي دا پیکیج دغه فیملی لپاره چې کوم د باعزت طریقه سره موږ ورکو په دې کې ډېر زیات سپید پوش خلک دي هغه چې کوم دی چاته لاس نیول نه غواړي نو زموږ ټولو دا ریسپانسبیلیټي ده بلکې هغه ټولو صاحب استطاعت خلکو دا ریسپانسبیلیټي ده چې یاره موږ چې کوم خواوشاته چې کوم سپید پوش خلک دي هغه چاته لاس نشي نیولی هغه چې کوم د مزدوري هغه افیکټ شوی دی نو پکار دی چې موږ د هغې په څه نه څه طریقه سره چې کوم دی د هغې هیلپ وکړو. خاصې به اداره ته ووایه دا فوډ پیکیج دا څونه کسانو ته میلاو شو مطلب دا اوس نن چې کوم دی موږ 25 چې کوم دی کوم ډیلیویجرز دي هغو ته دا پیکیج میلاو شو او ون پیکیج چې کوم دی دا یو پیکیج چې کوم دی د 5000 دی په دې کې چې کوم دی اوړه دي دال دي چینی دي غوړي دي او دې نه علاوه د وریجې دي په دې پیکیج دا ورته ملاویږي مونږ چې کوم د دې نه مخکې یو بل افرټ کړو چې پای کې چې کوم د ورکوټ غونډه په 10 پیکیج په بلوز ملاو شو خلکو ته او زموږ اراده ده چې ان شاء الله دا پیکیج چې کوم د سونه مستحق خلک ته په دې کلی کې چې هغه ته ملاو شي نور مطلب ډېر غړ وګړي تا ګوري دا مهال مخاورز خلک مې روکړل تاجران هغه ته سویل غواړي زه هغه ته دا ریکوست کوم چې لکه چونکې زموږ د اداره خو ډېر وړوکې اداره ده او د خپل د دې خلکو د ډونیشن کړی دی او د هغې مطابق چې کوم د خلکو له کوم ډیزروینګ خلک دي هغې له چې کوم دی موږ دا پیکیج ورکوو هغوی ته زه کوم صاحب استطاعت خلک دي هغوی ته دا ریکوست کوم چې کاینډلي چې څونه تاسو کولی شئ خپل خواوشاته ستاسو خلک پرې کم غریبانان خلک پرې دیاړي مار پرې د هغو دیاړي افیکټ شوی ده د هغو چې کوم دی د هغو بل څه ذریعه نشته نو هغوی چې کوم دی په څه نه څه طریقه باندې چې کوم دی خپل خواوشا علاقو کې خلکو سره مدد وکړي. ډېره مننه ډېره شکریه نور څه ویل غواړي آصف بھائی؟ تھینک یو سو مچ عطور رحمان صاحب زه د پښتو پوائنټ او تاسو ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو راشئ خپل ټایم مو وشتو تاسو رااله خپل ټایم راکو او د کلیوټی لم کوریج ورکو ډېره مننه شکریه کور دې ودان ډېره مننه. کتونګو دا محاذ ما سره ولاړ عبدالستار بھائی دا غالبا گاڑی چلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا ته عبدالستار خیر الله رحم تاسو یې گاڑی چلوي تاسو؟ او څه گاڑی چلوي د خیره؟ کراچۍ بس. کراچۍ بس نن سبا کراچۍ بس هم بنې کړه باندې جی بالکل دې هم سو پیدا کولې بس خپل نصیب خدا را چې دې کړو دا وجه نه چې ټول کارونه بندي کنه الله دې اول رحم وکړي چې خو دا وبا ختم کړي باقی دار چې هر سړی په دغه باندې چې ډېر سره غورځول روزګار بند دی هر یو شی بند دی کنه نو ډېر نقصانات کیږي. الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن دا اړه تاسو ته فوډ پیکیج میلاو شو ویل غواړي بس الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن چې دی خدای پاک دې نورم مخکې کی او زموږ سره ډېر دغه وکړو کوآپریشن وکړو الله دې مخ ته وړاندې نور بوتلی کړي. ډېره مننه ډېره شکریه. زموږ کتونګو دا مهال ما سره بسنګ کې ولاړ اشتیاق احمد ولاړ دی کوم چې تاسو وکړه فوډ پیکیج تقسیم کو د الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن دا کې پی کې دا اړه یو زه تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دې لغې لپاره دونه منډې تړلې وای شکریہ. وعلیکم السلام. ترون میں ډیره مهرباني زه په خپل الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن چیرمن یم 2002 نه خو به دا غنه پس موږ کوم طریقې کار د الیکشن کیږي هغه په بیا دوباره پای کې بار ما د کاسوم کله چې الیکشن شونه مرګ زه منتخب کړم او دا ډیره ګرانه ډیوټي ده دی هغه باوجود بس د ملګرو په تعاون سره موږ دا اکټیویټیز کوو. موږ نن سبا خو د کرونا په حواله چې کم مزدور کار خلک دی کنه بیروزګار هغه ته موږ فوډ پیکیج ورکړو د دې نه علاوه موږ کم جمعتونه چې دلته دی هغه ته په کې موږ سپری وکړو د دې نه علاوه موږ ماسکونه
او د هغې سره سره یو ملګری دوه داسې و چې هغه لکه د کوم ماسکونه جوړول به هغو ته موږ د خپل طرف نه هغو ته مشینان ورکړو په هغې باندې هغو لوکل دلته دغه ماسکونه تیاروي موږ د کوم ملګري چې دي هغو ته یې ورکوو غریبانو ته 50 ماسک وصل کېږي. د دې نه علاوه موږ په هیلث سایډ باندې چې کوم کس هارډ بیماري کینسر بیماري یا نور داسې چې هغه وصل نه کېږي نو هغه موږ خپل ارګنایزیشن طرف نه هغه موږ سپورټ کوو. د دې نه علاوه چې کوم د ایجوکیشن په لحاظ یا سپورټس په هر لحاظ باندې څومره چې زموږ کېږي موږ خپل طرف نه کوو. خو نن سبا په دې کرونا په کې موږ خپل طرف نه ارګنایزیشن طرف نه د عوامو طرف نه ډېر مکمل موږ خلکو سپورټ کړو. خو خاص کر موږ اتحاد پلورمیل فضل چې کوم میل ولادت یو انجمن پلورمیل سلمان نومره نور داسې کسان دي کنه چې هغه څنګه نمونه واخلي هغه موږ په دې کې ډېر زیات تعاون وکړو. دا هغه په تعاون په تو باندې موږ دلته مختلف پیکج تقسیم کړو او 75 او ان شاء الله زموږ بدل سلسله جاری ده. دین علاوه موږ به ان شاء الله هر کال رمضان پیکج ورکو عید پیکج ورکو کنه نو ان شاء الله موږ به خپل اکټیویټیز جاری ساتو. اشتیاق صدر ته تاسو نن چې کوم فوډ تقسیم کو سو کورن ته تاسو فوډ پیکج تقسیم موږ نن 35 ته 25 مو تاسو محمد دا غنه 10 مخه دا کړو چې یو براتلو موږ کوزه څنګه چې غڼ نه جوړیږي او دینه 2 ورځې مخکې موږ 35 تقسیم کړو نو موږ ټوټل په دې سره 15 ورځې کې موږ 75 تقسیم کړو. نو ان شاء الله په دې علاقه کې څومره دغه چې موږ خپل وسته پورې و ان شاء الله موږ خپل مهنت جاری ساتو. نور څه ویل غواړي اشتیاق صاحب؟ موږ دا وایو چې څومره کم دا غټ ډیلران دي نو کاغه دا شند دی او دی ارګنایزیشن دی وړور کوم ارګنایزیشن هغه سره سپورټ کوي ان شاء الله دا غو په لګ لګ سپورټ سره او غټ منتفع درک دی ارګنایزیشن ته. ډیر مننه ډیر شکریا عزتمندو کتونګو دا چیرمن اشتیاق صاحب کوم چې دا الپلا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن کې فیکې داړه نن په شکولې کې پیکج تقسیم کوو. تاسو هم کوشش وکړئ چې کله کې چم گاون کې سونم غریب ولسته دا د فاده فوډ پیکج هم واخلې خپل خبرونه هم دلته راغونو خپل قربات او رحمان له ورګه اجازه پډیر بخون کې ربیع جلال سپارم.